سلامونه راځو تیر لیکچر کې موږ په ورچوالایزیشن باندې خبرې کړې وې نن موږ VMware Workstation already را انسټال کړی دی دا د VMware کمپنۍ پروډکټ دی په د چې کلیک کله وکړئ کنه خو متوجه شئ ښه دلته ما سره یو څو کمپیوټر دی فکر مشته دا ما تیار جوړ کړی دی دلته کته غواړي دلته مختلفي کمپیوټر دي چې تاسو ته فکر مشته چې دا الریډي جوړ دي خو متوجه شئ ګرانه زه په دې هوم کلیک وکم په شي کلیک وکړم په هوم چې تکله کلیک وکړل ته درې اپشن دي یو بل سره کنیکټ کیږي تاسو سره یو ورچوال ماشين دی هغه راخلي او کریټ یو ورچوال ماشين کې نو دلته موږ عموما ګرانه ورچوال ماشين کریټ کوو زه به ورچوال ماشين کریټ کوم څنګه مخاله را بشم ورچوال ماشين کریټ یعنی یو نو وینډوز له سره را انسټالوم چیکو سره را انسټالوم دلته دوه طریقې چې وینډوز را انسټالې ګرانه یو ټایپیکل طریقه دا بل کسٹم طریقه ده په دوه په کوم ګوره چې کسٹم مزد کړه ټایپیکل مخبل ذکر کسٹم کې تاسو ته ماتیر انسټالیشن کړو کنه کسٹم کې د ټایپیکل کې سی وی ریکمندډ دی په دې کې زیات ایڈوانس اپشن تا نه درکې بیسیک درکې هغه ایڈوانس خپل VMware Workstation خپل مانیج کوي خو کته چیرته په هر څه پويږي نو بیا کسٹم مانیج کوي چې هر اپشن خپل واخلي زه به کسٹم مانیج کوم نیکسټ وکم د دې کې ماته وایي د VMware Workstation کم دغه ورژن به کم وي 2x یا ګرانه متوجه شکنه ګوره د دې معنا څه ده ګرانه د دې دا معنا ده چې تا کله دا ورژن اغسته یو کس ته اغسره VMware Workstation دی د دې نه جګ ورژن دی دا ټیټ ورژن والا چې ګوره ګرانه تاسو یو خبر باندې پوي ما تیار تاسو ته انسټالیشن کړو کنه د AMI سټوډنټ په نامه تقریبا یو GB دا وینډوز د صحیح ته ماته USB راکا دا ستاسو USB کې اچوم ته په خپل کمپیوټر کې دا راځي دلته چرته راځي دا ته اچي کنه او دلته راځي هم ته راځي او اوپن ورچوال ماشين وي دا ورچوال ماشين اوپن کې دا کې اوپن کوي شي کنه ما اوپن کیږي ته ما چې کوم د کریټ کړی دی زه به ته یوزر نیم او پاسورډ درکړم ته کوي شي د انسټالیشن نه بخلاص دا کارته کوي شي نو دلته یو خبره ده کړی چې ته ورچوال ماشين کریټ کې دلته راشي دلته دا خبره ده ته چې دا کوم ورچوال ماشين کریټ کې دا به دنه پټیټ ورژن کې کار کوي خو په جی ورژن کې بیا کار نه کوي او دلته خایې چې ته ورکسټیشن شپارس کارې د کې لیمیټیشن بچی شي لیمیټیشن ته وګوره یو 30 GB ریم نه زیات نشي ورکول د خپل کمپیوټر نه زه هم ورکوم 2 GB کنه یو 30 GB نه بزیات نشي ورکولای 12 GB پروسیسور نه 2 پروسیسور نه په بخښنه سره 2 پروسیسور یو پروسیسور 2 تاسو اوس ما سره اته کور دي د دې نه 2 پروسیسور نه زیات نشي ورکولای لس اډاپټر نه زیات نشي غستلای اته د TB هارد ډیسک نه زیات نشي غستلای دا تر ټیټ ورژن کې راشه دا کمیږي 100 GB ریم شو دا ولی الته ما ورژن ټیټ کو فکر مشته چې ورژن جګه ځکه زړو ورژن کې حکم وکنه پدې خو پوه شوي نو زه به دا ورژن واخلم نیکسټ وس اندرستی ایمیج انتخابه کې ایمیج ورسته انتخابه دوه کار کوي شي مخکې هم دا وکنه چې وس ایمیج انتخاب کا زه آی ویل انستال د اپریټینګ سیستم لیټر ورسته انتخابوم نیکسټ دلته وای د چا اپریټینګ سیستم ته دلته انستالې د مایکروسافټ وینډوز د لینکس د VMware SXI کې د زبر د مایکروسافټ وینډوز او د وینډوز 10 صحیح ده دلته ته کوي شي چې وینډوز 7 ورته انتخاب نیکسټ دا نوم به د دې ورچوال ماشين نوم بچی شي زبرته ما وینډوز 7 and later دا څه نوم ورکو ګوره ښه دلته چې دا ځای انتخاب نه کیږي نو بای ډیفالت ستا د وینډوز د پاره د انسټالیشن پر مهال یو فولډر جوړیږي دا فولډر چرته جوړیږي په سی کې ماهر افغان کې ډاکومېنټ کې ورچوال ماشين کې وینډوز 7 دا کوشش وکړئ چې په وینډوز 7 کې مکوئ کوشش وکړئ چې په ډي ډرایو کې ورته بل فولډر جوړ کړئ الته انسټال کړئ ویلي وینډوز د ختم شو کرپشن نه وینډوز دی وکړه کنه داستا ورچوال وینډوز به الته په ډي ډرایو کې بیا وای دغه طریقه ته اوس هم چې څنګه به اکسس کوي صحیح شو مشکل خو نه نو تبلیغ نه داراشي دا ځای به ورته چینج کی ورته په ډي ډرایو کې نیو فولډر ورته جوړوم نیو وینډوز 7 that is now okay کا صحیح شو نیکسټ کا څومره پروسیسور اخلي هم دو پروسیسور څو
2 پروسیسره څو جی بی رام اخلي ها دې ځن ته زیات کړم 2 جی بی واخلم 2 جی بی بس ته دې کې مرتکب شي دې کې مرتکب شي نیکست په دې اوس خبرې کوم کوم ډول اډاپټر اخلي نیټ اخلي برج اخلي کوم یو اخلي زه ورته برج هوست اونلی چی شي په دې موږ په کوم خروسته نیکست دې ځکه څه وایي کنټرولر به کوم یو وي کوم یو چې ریکمندډ کړي اس آی ال لجک واخله دا صحیح دی هارد ډیسک چې تکل راخله کوم ډول هارد ډیسک به سکیزي به ساټا به ان وی می به ک دا د رسته تاسو وایي د هارد ډیسک ټایپونه دي صحیح ده د هارد ډیسک چې کوم انټرفیس دا غي ټایپ دي سکیزي هارد ډیسک ورته ماخلم یو نوې ورچوال ډیسک جوړه ک تیار ایگزیسټینګ استعمال زه اوس نوې ورچوال ډیسک جوړوم کنه نو لومړی اپشن به انتخاب څونه ځای اخلي شل جی بی دا اپشن اخري دا خده سٹور ورچوال ډیسک از ا سنگل فایل ټول به یو فایل پته وګي کلان دی وخت به فایل نو خاره واري به چې تکړه یو کمپیوټر نه موف کیبل کمپیوټر به مشکلات زیات ور کوي او دا اپشن ډیر اهم دی الوکیټ آل ډیسک سپیس نا ګوره دا شل جی بی هارد ډیسک ما دې هارد ډیسک نه چاته ورکو د ورچوال کمپیوټر ته کنه کدا چک دی نه لګي کدا چک دی ولګاو کنه حالان کې الته ورچوال ډیسک کې ټول لس جی بی زم نه نیول شوی خو سم د بستا د هارد ډیسک نشل جی بی زم منفي کی تل غلط طریقه ده کنه الکه څومره چې د فقار غونه واخله بیا په قرار چې دا پکې به اخله کنه نو دا اپشن هیڅ کلم لګوي الوکیټ آل ډیسک سپیس نو کدا لګیدل کنه ام دا اوس شل جی بی واخله ټول الته استعمالي کنه بس دیو مانه مفتکل ذکر زین ولدا چې اخوا کایا ورته هم ګوره شل جی بی زم درکړنه مشکل نشته خو استعمالي کې زته وا اخله کنه په قرار هیڅ نو ماخله دا نیکست دی وی یو فایل ته کریټ کما شل جی بی ام دا فایل صحیح دی ویم یس روز ته کوي چې د کسټماایز هارډویر باندې کلیک وکي او دا چینجز وسره والی به تم به چینجز کوي شي یس ګور جوړ شو اوس پکې کوم ځای تغیرات کوي شي رائټ کلیک وکا د ذکر راشه چشتا سیټینګ ته 2 جی بی دی زیاده کا سلور جی بی پروسیسر پکې څو دی 2 زیاده کا هارد ډیسک پکې شل جی بی دی زیاده کا سی ڈی ڈی وی ڈی نه دا کنیکټ اوس راشه مخکې ما اغزنه آیسو ایمیج کنیکټ کنه اوس دیز نه کنیکټ کا یوز ان آیسو ایمیج براوز عدل تراشه هغه خپل وینډوز 7 ایمیج ورته ها کومه دی انتخاب شو اوکې اوس ته کوي چې د انسټالیشن کې خنور څه کوي چې سیټینګ تراشه یو دیږي کې دا شان ته اضافه کوي چې ښه نتورک اډاپټر کا هوست اونلی دا څه معنی راته بیا وایم ته کوي چې دیز نه 8 کلیک وکړي او یو دانه شي اضافه کې لکه هارد ډیسک شل جی بی دی کنه لس جی بی هارد ډیسک نور اضافه کوي شي څنګه به کې دا شیر هارد ډیسک نیکست او مخکې ځه بل هارد ډیسک کې اضافه کا په دې خو پوهیږي کنه د ترتیب کوي شي اوس دا رن کا نور انسټالیشن هونه خو پوهیږي کنه سره کوم انسټالیشن کیږي دا و چې د ورچوال ماشين جوړول و چې دا وینډوز ته انسټال کړي ورچوال ماشين به الته جوړ شوی او تاسو دغه نه بډای پډای شل جی بی زی واخلي زبر وزانه انسټالوم دا بندو مرا شبي ته پاور تراشه شو کا شټ ډاون به ته بند دا کمپیوټر بند کا الته یو فایل جوړ شوی په ډی ډرایو کې په ډی ډرایو کې فایل کوم ځای کې جوړ شوی دی کماله نیو وینډوز 7 دا لا انسټالیشن نه شوی خو څنګه څه فایلونه راغلي دي اوس ګوره یو کار کو ګرانه ښه اول نمبر دا ورچوال ماشين ستا وخت نشته ډیلیټ کړي رائټ کلیک وکړه او دیز نه دا نوم چینج وي شي ریموو باندې کلیک وکړه چې معنی خدای چې ریموو کی کنه ګرانه دا صرف د دیز نه د انټری ختميږي ستا هغه شاته شل جی بی فولډر پروت وي نو دا غیر لپاره به منیج تراشه چې تراشه او دلته کلیک وکړه ډیلیټ فروم بيخي دا ډیسک نه دل ډیلیټ خبره ختم کړه اوس بل ته رائټ کلیک وکم ریفریش وکم ختم شو فولډر نارڅ دلته اوس ګور ام آی یو سټوډنټ دی کنده یو پورا ورچوال ماشين دی 2 جی بی دی یو ول جی بی ته ماته اس بي را کړه ته در کوم ته خپل ورچوال ماشين کې را لوډ کا
خو یوزر نیم او پاسورډ به درته زه درکوم. راځئ دا کار وکړو. ګوره ګرانې د یو ورچوال ماشین د سر نه کریټ کول مانه خو پوه شوې که نه. زه اوس یو کار کوم دغه AMI سټوډنټ آی تھنک همدا دی. زه به یو کار وکړم رایټ کلیک به وکړم او دا به ریموو کړم دیز نه ریموو شو که نه. دا په اصل کې ټول نه دی ختم شوی. هون ته به راشي تله یو چا ګوره کریټ ورچوال ماشین تله یو سر نه ورچوال ماشین کریټ کړې. دا بل څه معنی ده بل چا ته ورچوال ماشین در کړی دی هغه را اوپن کا یا تا سره ورچوال ماشین دی په ډي ډرایو کې تا وینډوز وکړه ختم شو. سمپل کار وکړه اوپن ورچوال ماشین د سر نه مه کریټ کوه ډي ډرایو AMI سټوډنټ دا یو فایل خپل درکوي. ګوره خیال دې شته هلته ډېر فایل نه و دلته چې راشته یو فایل درکوي کلیک پې وکړه ټول ورچوال ماشین بیته اوس پوه شوئ. نو که تاسو یو چا ما ته یو ساس تا سره کال لینکس در انسټال کړی یاست دا ورچوال ماشین یې ما ته راکړه زه به څه کال لینکس سر نه انسټالوم تا ته به یې درکړم ته به یې سره اوپن کړي. پوه شوې په دې معنی. یو ریموو دی یو ریموو فرام هارډ ډسک دی هغه به ختم شو. داسې چې ریموو کو مشکل نشته دا ټول ریموو کا دا ټول ریموو کا بېرته راشه هوم ته او دا بېرته ټول اوپن کوی مشکل خو به نه بیا ختم شو بیا به له سره انسټالیشن کې مشکل خو به نه تر دې پورې. دې ځین ته کوی شي دا دلته تاسو دا پټه ښکاري که نه کلیک وکړه دا پټه ختمه شوه بېرته واخله پټه لاندې در راکړه لاندې دله پټه درکوي مه راکوه نه درکوي. غواړې د سکرین فول سکرین کې داسې به شي. ګوره کله نه کله داسې کار کېږي تاسو داسې ګرځئ که نه تاسو دا سکرین فول سکرین کړی مړه د دې دا شي خوله بنده که یار. ګوره د کمپیوټر یادوم ګوره الټ کنټرول الټ په دې باندې یو کار کېږي ښه الټ کنټرول زما اوسونه خیال دی ما نه اوس دا دغه هېر شو مړه په دې سره یو کار کېږي چې غواړې که نه چې دا سکرین آی تھنک زما اوسونه خیال دی که خدای مې غلط نه کړي الټ کنټرول دی ښه الټ کنټرول چې ته غواړې چې دغه د ورچوال ماشین کې د ننه لګوي او د باندې مې ته غواړې چې د ماوس کنټرول د ننه ته لاړ شي او کله غواړې د بیرون ته راشي ځکه دننه به ته ماوس ګرځې که نه اب ورچوال ماشین کې ګرځېږي ته به چې زبان د خپل کمپیوټر ته راوځم بیا به الټ کنټرول دی که کنټرول الټ دا دی ښه. زه یو ځل سټسفای ګوره دلته راغلم ښه کوم ځای ته راغلم دې نه پیدا کړو ګرانه یو څو هاټ کی دي پریفرنس ته راغلم ایډیټ ته راغلم پریفرنس ته راغلم دلته هاټ کی ته راغلم دلته ګوره څو هاټ کی شته کنټرول الټ دی چې شی تو ورچوال بکس کې د ورچوال ماشین کې داخل کړي که نه اول ته ماوس ګرځي ته غواړې چې دا ماوس ته د ورچوال ماشین نه راوځي د باندې زما خپل کمپیوټر ته نو کنټرول الټ به وي چې به وي کنټرول الټ به وي په دې خو پوه شوې که نه بیا به کنټرول الټ بیا به داخل ته لاړ شي. بیا بله طریقه زه به دا کمپیوټر چالان کړم خوښه مو ده خوښه مو ده یو څو شیان زده کوي ګرانه درې شیان زده کوي څو ګوره څو شیان زده کوي صرف درې شیان زده کوي. ګوره دلته زه رایټ کلیک کوم سیټینګ ته راځم که نه او دلته راځم نیټورک اډاپټر ته نیټورک اډاپټر خو پېژنې که نه NIC د دې NIC ټایپ برج دی نیټ دی که هوسټ اونلی دی نو ډېر دی تاسو دا درې زده کوئ چې زده کوئ درې دانې زده کوئ ښه دا وایو درس پر کوو ښه. اول نمبر دی هوسټ اونلی چې شی بل دی نیټ او بل دی برج درې واړه ته بیخي سمپل وکړم تاسو متوجه شئ که نه نو ګورئ اوس درته زه وایم که نه هر یو درته اوس وایم دا تا سره ستا خپله وینډوز ده څه ده دا ستا خپله وینډوز ده رنګه وینډوز صحیح ده دې په داخل کې دا غالب ته وي ما ته وګوره په والله چې ګوره دا ستا په ورچوال ماشین په داخل کې دا ستا یو ورچوال ماشین دی ورچوال PC صحیح ده او دا بل ورچوال PC دی. دا ډېر سخت کانسپټ دی زه ته غواړم په اسانۍ درته درکړم. ګوره که غواړې چې دا ورچوال PC او دا ورچوال PC خپل منځو کې کمیونیکیشن وکړي پلس د کمپیوټر سره د کمیونیکیشن وکړي معنا یې ستا په کمپیوټر کې داخل کې دوه کمپیوټر دي دا دوه کمپیوټر د خپل منځو کې کمیونیکیشن وکړي دا باندې دې وکړي نو بیا به څنګه چل کوي دا به هم هوسټ اونلی کې او دا به او د هوسټ اونلی دپاره دلته یو VM نیټ دی هغې ته وایي VM نیټ 1 څه شی معنا دا دا کمپیوټر به هم هوسټ اونلی کې او دا کمپیوټر به هم او دلته به د خپل کمپیوټر ته راشي NCP.cpl ته هغې ته چې کوم IP اډرس ورکړی هغه به چا ته ورکړي
وی ام نت 1 ته ځکه وی ام نت 1 څه دی دا هوست اونلی دا خبره مو زده کړه وی ام نت 1 څه دی نو دې کمپیوټر ته آی پی ایډرس ورکړي او د اخر کې خپل د کمپیوټر دغه څه کې هوست اونلی کې نو د هوست اونلی ګټه دا ده چې دا کمپیوټر خپل منځ کې کمیونیکیشن کوي شي او د بل کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوي شي کچېره تاسو غواړئ چې یار دا زما کمپیوټر د باندې انټرنیټ ته لاړ شي چې لاړ شي بیا به دا نیټ کې څه بکی او د نیټ لپاره وی ام نیټ شه دی وی ام نیټ 8 وی ام نیټ 8 ګوره یاد ساته وی ام نیټ کار به کیږي دا ستاسو داخل کې کوم کمپیوټر دا به انټرنیټ ته ځي خو د چا د آی پی په ترو د زما د کمپیوټر د وی ام نیټ 8 آی پی په ترو باندې ځي خو د باندې نه به څوک نشي کولی چې زما کمپیوټر اکسس کړي ځکه خو بل کمپیوټر په آی پی ځي کنه او کله چې غواړئ چې نه دا ستاسو کمپیوټر د شي لکه ریل کمپیوټر چې شي د باندې نه خلک اکسس کی او دا دیم لاړ شي نو بیا به تاسو دا برج کوئ چې به کوئ برج او برج د پاره وی ام نیټ 0 دی چې دی او وی ام نیټ 0 تاسو سره نه ښکار کیږي ځکه ولې نه ښکار کیږي دلته وی ام نیټ تاسو سره نشته وی ام نیټ دلته وی ام نیټ 1 هم شته وګورئ وی ام نیټ 1 شته او 8 هم شته 0 نشته ځکه چې تاسو 0 کو کنال کو برج کیږي چې برج دکو یا به د انټرنیټ سره برج کوي یا به وای فای سره برج کوي صحیح ده مشکل خو به نه تر دې پورې ها اوس به یو کار وکم راشه زبا یو کار وکم صحیح ده د دې کمپیوټر ای ام آی سیټینګ ته براشم او دلته براشم نیټورک دا به هوست اونلی کوم چې بکم چې هوست اونلی مې کو اوس براشم ncpa.cpl دته وګورم چې آی پی ایډرس څه دی صحیح ده آی پی ایډرس خو به سیم رینج نه ورکې کنه ګور زه غواړم دا ورچوال کمپیوټر دا غټه خبره دا ورچوال کمپیوټر د فزیکل کمپیوټر سره کنیکټ کما آی پی ایډرس ورته ورکم 20.0.0.1 څو آی پی ایډرس ورته ورکو د شل یو څو خبرې کوي کنه د شل یو او را بشمه دا کنټرول پینل ته راشم دا و تاسو به کمیونیکیشن وکم کنه دا فایروال د څنګه کم خاند بند بکما بند مې کو د 21 دی کنه اوس به زه د خپل کمپیوټر راشم هغه هوست اونلی دی کنه ګوره کمپیوټر می چیک کړی دی څومره هوست دا خبره ته کوي څومره تاسو سره چې کمپیوټر کې څومره هوست اونلی هغه د چا سره کنیکټ وي د وی ام نیټ 1 سره ته آی پی ایډرس چاته ورکې اوس وی ام نیټ 1 ته دلته راشي پراپرټیز دا هغه ته 21 ورکړی دی ته 22 ورکم 20.0.2 اوکې اوس به دې کمپیوټر دا کمپیوټر پینګ کیږي یس بالکل به پینګ کیږي پینګ کا 20.0.0.1 پینګ راځي یا تاسو کې ګور پینګ راځي ریموټ ډیسکټاپ هم مسکوي شم بل کاریم کوي شم کمیونیکیشن سره برقرار شو اوس کاغذ چینج کوم بل سیستم بیا کمیونیکیشن نه کیږي هوست اونلی مو پیژنو هوست اونلی لوکل کې څومره کمپیوټر چې تا اوس ګوره دا ای ام آی دی کنه دا سرور دا بل کدا ټول ته هوست اونلی کی دا ټول څه شو لکه یو سوئچ سره چې کنیکټ شو صحیح شو اوس به یو کار وکم ګوره زما کمپیوټر انټرنیټ سره وصل دی زبراشم کروم ته کروم کې به ولیکم ګوګل وصل دی انټرنیټ سره کنه زه به اوس د کار وکم دا داخل کمپیوټر به د انټرنیټ سره وصل کوم خو خمره دا یو ورچوال کمپیوټر دی کمپیوټر سره اوس به یو کار کوم ته په دې لپاره ګوره کزل تراشم کنه اج دې کې اج براوزر دی خدا ور خلاص کړم دې کې بولی کما google.com کار کوي نه کوي دا نیټ کم کنه شبه کما نیټ کم اوس کار نه کوي کنه رائټ کلیک سیټینګ دا به کم نیټ اوس به یو کار وکي وینډوز آر ته براشي ncpa.cpl ته براشي یو کار به وکي دلته اوس ښه آی پی ورژن پورت ته براشي آی پی ایډرس به اتوماتیکلی اپټین کی چې خپل آی پی ایډرس ورکی څوک خپل آی پی ایډرس ورکی دا دلته نیټورک دی سوئچ دی چې هغه خپل آی پی ایډرس ورکی آی پی ایډرس چې ورکوس ګوره ښه اوس راشه google.com ولیکه اوس وتا ته ګوګل اکسس شو ګوګل ور داخل کې انټرنیټ اکسس شو ښه ګوګل رااله بس اوس کا سرچ کنه
یوټیوب د یو کمپیوټر په داخل کې بل کمپیوټر دی هغه کې انټرنیټ اکسس کوم اوس د دې نت ګټه څه ده نت دا چې کله د دې نت ګټه ده ګورې بیخ ماشین شه زما نور بیخ ماشین شو د نت لپاره ویم نت 8 دی کنه دا ویم نت 8 دی کنه دا د اصلي کمپیوټر ویم نت 8 دی کنه کله چې دا ورچوال کمپیوټر دلته راشي دیزي پورې له دوه وروسته د باندې چاته د دې کمپیوټر آی پی اډرس نه معلومیږي او نه پیدا کوي شنو د باندې نه څوک راتلی شي د دې لپاره ښه دی چې غواړي کله داسې کار وکړي ټیسټینګ کې انټرنیټ باندې ناشنا اټیکس کارونه کې نیټ وکړه د باندې څوک نه معلومیږي او ورچوال کمپیوټر نه به لګي فکر نشته د باندې نه څوک تا نشي اکسس کولی ځکه د دې د باندې نه ستا د ریل کمپیوټر آی پی اډرس روان وي خو کله ته غواړې چې د باندې نه تا خلک اکسس کړي او دا ستا کمپیوټر داسې شي لکه ریل کمپیوټر تیم پین کې هغه هم پکې بیا به برج کې څه به کې دا چې دې کې معنی نه بیا به تاسو کوم هغه کې اکسس کړي په برج کې مشکل خو نه درې وانه د ټرنو په شاندل ویم نت 1 ویم نت 8 او 0 ځکه نشه چې هغه برج دی نو یا به برج کې د وای فای سره یا به برج کې مشکل خو نه برج به کوم مشکل نشته برج کې دلته رائټ کلیک وکړه سیټینګ ته دلته پر شته دا به برج دا به اوکې کې اول درته به سیټینګ کې ویل شي چې برج کې د وای فای سره ک برج کې ها نه برج کې د سکالي کنه ګران غره دلته راځ کلیک وکما ورچوال ایډیټر ته راشم لږ صبر وکړه برج کې د سکار وي د نور کې ذکر اخلي چې راستا کمپیوټر باید د اډاپټر سره وصل شي نو په برج کې خداستا اډاپټر مستقیما د کمپیوټر د فزیکل اډاپټر سره وصل شو بل تر اړتیا نشته دلته سره راځم چین سیټینګ ته غلګو خاخلی ښه دراله ګورلته برج دا برج دی چا سره برج کا دلته اتوماتیک برج وی 13 شته برج کا دا 0 ویم نت 0 دا راشه برج کا د چا سره زما د دی وای فای سره وای فای نوم زما دغه څه دی اتوماتیک دا دی د سره برج کا اپلای کا اوکې کا اوس د باندې زما کمپیوټر کوي شي اکسس کوي بس نه مشکل خو نه د بيخي ایزی طریقه ده دا بل اکسپورت د اپلایش ویم نت 0 دی کنه ویم نت 0 برج دی چا سره برج کو وای فای سره هغه نت په دې کې چې په اوریجنل کمپیوټر ته ګټي ویره سم نشي راتللی نو ها نت د خی خو کته به ریل نتورک کی ته غواړي دا اکسس کی کنه بیا یې څه کوا به برج کا اوس ګوره خاص ما برج کو لک صبر وکي اوس دلته ګوري ncpa.cpl دلته راشم status default gateway او DHCP سرور او DNS سرور دلته شته کنه ټول دا اوس ماته دلته داخل تم راکی اوس ګوره ښه اوس دلته راځم رائټ کلیک کوم سیټینګ ته راځم برج کړه مې ده کنه ته دې زنده سم کوي شي دې نم کوي شي ویم نت سي پر انتخاب کوي ویم نت سي پر الټا اتوماتیک شه دی برج دی و خبره ده اوس راشه وینډوز r ncpa.cpl ته ورشه دلته راشه پراپرټیز ته راشه دلته راشه یوز د obtain an IP address automatically okay دا به استاد د نیټورک نه غریب با IP address وغواړي دې ته به صحیح IP address اسان شورته یو سل دونه سره تشبیه ته یو دا زمونږ د ټي پی لینک سرور نه ماته اسان شو اوس زمونږ د ټي پی لینک چې کوم دغه ده کنه وای فای دی راوټر دی هغه څنګه چل کوي هغه ته زما کمپیوټر مخاري چې یو سل دونه سره تشبیه ته یو کنیکټ دی په بخښنه سره سل دونه سره تشبیه ته یو سل دوه شي ماته کومه پیډ سره کړ دی یو سل دوه شي او زما د فزیکل زه خپل کمپیوټر ته راشم یې ګرانه دلته اخو ورچول دی کنه تاسو نه پیږئ برو ورې دلته راشي ماته سور کړه 14 او ورچول ته سور کړه
یو سل دویش زه د خپل کمپیوټر نه اوس دا پین کوي شمه د موږ سره د نتورک سره کنیکټ دي د زما کمپیوټر په یو کمپیوټر ښکاری او دا ورشل به مرته بل ښکاری مخکې چې نیټو هغه په ډېر چاته نه ښکارا کېدو زما د کمپیوټر په ښکارا کېدو اب راتلو کله چې بدلته رااله زما د کمپیوټر بدلته ودرېګا زه به تعالی دا ریکوست وسم د دې دا معنا د نیټ دسی چې دلته لوکل کې ما تاسو سره خپېجنو ته چې د باندې وځي دا بل نه پرالته ولاړ هغه ته و چې ترا کرور باندې خطرات دي زه بدله یو سم د باندې دا به خڅوک پیژنې نو اوس پوه شوي دا برج شو اوس په برج په ترو زما کمپیوټر انټرنیټ اکسس کوي یس بالکل به انټرنیټ اکسس کوي شي خو د باندې نه به موس خلک دا اوس صحیح کمپیوټر شو برو چی شو ها صحیح کمپیوټر شو اوس به د باندې نه دا اوس د باندې نه خلک اکسس کوي ښا دا به ګوګل دا به انټرنیټ ته تللی شي ګوګل ته تللی شي ارڅ ته تللی شي او د باندې نه خلک دا اکسس کوي شي او په نیټ کې دا د باندې نه خلک از دیر په برجم پیښوي او پریکټیکل میتود دا کار خو وشو غره انټرنیټ اکسس شو کنه انټرنیټ اکسس شو زما کمپیوټر سره پین کوي شي ایوریثینګ ارڅ کوي شي برج د سینه لکه دا کمپیوټر ته راو ریل کمپیوټر دلته کې اوسه مشکل هو نه از دیر any problem